السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د ارتغرل د قصې د 10 نمبر قسط سره حاضر شوی یم. ډیرو کسانو ډیرو ملګرو خو پکې دا خبره کړې وه چې هلته دا قصه مه کوه، موږ د دې ډرامه کتلې ده او چا نه خوښوله، خو چې بیا ما بس کړه نو بیا ډیر داسې ملګري وو چې یاره هغو میسیجونه هم وکړه، کمنټ یې هم وکړه چې یاره اوس چې هر څه چې دي به هر حال چې دی خو ته اوس دا قصه پوره کوه، اوس دې شروع کړې ده او موږ نیمې پورې ورسوله نو اوس دا قصه پوره کول غواړي. نو دغه د وجې دا قصه ما دوباره چې کوم دی نو بیا د هغو د یو څو کسانو دپاره شروع کړه چې دا نورې کیسې به په خپل تال رواني او دا به پکې چې کوم دی نو منځ تر منځه یو قسط ریکارډ کوو او دا به پکې ورته وو چې یاره دغه ملګري هم چې کوم دی نو خوشحاله چې ته خفه نه شي. قصې له به راځو. د ارتغرل په تیر قسط کې به تاسو دا اورېدلي وو چې یاره ارتغرل نویان په قبضه کې و، د هغه لاس هم زخمي شوی و. بل طرف ته قایي قبیله چې کوم ده نو هغه د خوشنود د دودرګاه په قبیله کې د هغو سره شامل شوی وه او خپل پوره اختیارات چې کوم دی نو هغه ته د خوشنود زوی تیمور ته اغوستي وو او تیمور چې کوم دی نو په خپل ځاني یو ښه سپایي، یو بهادر سپایي و، خو د مشرۍ او د طاقت جنون چې کوم دی نو په هغه کې ډېر زیات و. د دغې د لاسه چې کوم دی نو هغه به کله ناکله په روغه خبره نه پوهېده، اکثر به د حد نه تیز لاړ. بل د ده چې کومه مېرنۍ مور وه د خوشنود دویمه ښځه، دا ډېره حرامۍ وه او د دې به په هره خبره کې دا کوشش و چې یاره په څه طریقه چې کوم دی نو زه حرامیتوب ورانۍ جوړ کړم. چې کله دا قایي قبیلې والا دغه ځای ته راغلي وو نو دی به بیا چې کوم دی نو دا حرامیتوبونه کول او دا د خپل مېرنۍ زوی به یې لمسو، د خپل خاوند به یې لمسو، د دې دغه کار د دې به بل روغ کار نه. نو په تیر قسط کې تاسو اورېدلي چې ارتغرل د تونګوت نه راوتښتي او بیا د غني په لاس ورشي. ارتغرل زخمي ولې چې لاس خو له هغو په میخ باندې سوری کړی، نور هم ګډوډي په وهلو وهلو چې کوم دی نو د هغه حالات خراب کړي. نو دا غني داسې کار وکړي چې دا ارتغرل د ځان سره کې و، په راښودو به چل ول خپل غار ته یې بوځي او هلته چې کوم دی نو ده ته و چې اوس ته بېغمه شه، د هر څه نه ته بېغمه شه. دلته چې کوم دی نو د دغه پلار هم نشي راتلی، د منګولو پلار هم نشي راتلی، دا داسې خفي او داسې پناه ځای دی. نو هغه بیا هلته د ارتغرل تیمارداري شروع کړي، د هغه د لاس په زخم باندې چې کوم دی نو دوايانې موانې پرې ولګوي، هغه له ځیلې بوټي دوايانې وټاکوي او علاج د هغه علاج شروع کړي. بل طرف ته په حمزه او په عبدالرحمن باندې د منګولو د جاسوسۍ الزام لګېدلی و، د هغې د لاسه هغه قبیله بدر کړي. د هغو سره نورګل او روشان چې کوم دی نو هغو د تیمور مخکې بدتمیزي کړي، د هغه خبره یې نه منلي، نو تیمور لګېدلی هغه یې ورسره هم قبیله بدر کړي چې یاره تاسو هم وځئ. نو تیمور ګلدارو دی چې کله قبیلې ته لاړ شي نو هلته چې د هغو خبر شي نو هغو خو نور څوک خو ورته څه ونه وایي، خو د ارتغرل مور کومه چې حایمه سلطان هغه په دې خبره ډېره سخته خفه چې یاره دا د تیمور زما دا کسان چې کوم دی نو دا په معمولي خبر باندې دا کسان د قبیلې نه بار کړلي. بل خوا حمزه، عبدالرحمن، نورګل او روشان په ځنګل کې ناست دي او یو بل سره لګیا چې یاره دا ته ګوره موږ د منګولو دونه مقابلې کولې، د منګولو دونه سپایي موږ ونیو، دونه اهم سړی موږ ونیو او د هغې موږ ته دغه جواب میلاو شو، دغه سیله موږ ته میلاو شو. بل پکې بیا وي چې یاره دا اوس ارتغرل نشي که هغه ژوندی وي، د هغو خو دا خیال چې ارتغرل مړ دی،
و چې که هغه ژوندی و نو داسې ورځ به په موږ نه راتله و. هغه له د دې هرو مسلو حل وله ورته. بل پکې بیا و چېره بس اوس خبرې پرېږده، خو قبیله زموږ ورانه شوې ده. قبیله زموږ ختمه ده. دوی خو خیر زموږ د قبیلې نه راوایستو، خو موږ چې کوم دی دوی خو 6 میاشتې یادوي او موږ د سره چې کوم دی دې قبیلې ته نه ځو. ټول عمر کوم بقایا عمر چې دی موږ ته زموږ مشر زموږ اردغرل موږ ته همیش چې کوم دی نو د جنګ کولو او د همت خبرې راته کړو. موږ به همیش چې کوم دی نو دا بقای چې کم ژوند دی دا به په جنګ کې تېرو او د کاپیرو خلاف او د دغه منګولو خلاف به جنګېږو، خپل ژوند به تېرو، د سره اړو قبیلې ته ځو. دوی دغه سلا وکړه په یو بل کې. بل خوا نویان چې کوم دی په یو سرای کې ناست و، یو غټه هوټل و، سرای وه، روټۍ خوړله. کرابیک دله راغلی او دی ورته بیا په غوسو کې و چې یاره دا سعدالدین کوپیک چې دی دا ولې رانغی؟ هغه ورته بیا دغه یو بانه بله بانه دا چل ولې ورته کوو. په دې کې د کرابیک پیاله یا ګیلاس څه شی راغسته نو دې نویان چې دا خنجر او چوت کړو خره پېښې د دا لاسې پې و. کرابیک لا زخمي شو، هغه ډېر په تکلیف کې و، لاس یې په بل لاس کې ونیو. ده ورته وویل چې یاره زما سره چل ول نه کېږي، زه په چل ول نه پوهېږم، زما سره به چلېږي سیده به چلېږئ را سره. او چې کم سړی د اکتای خان یعنې زموږ د منګولو سره چل ول کوي، زموږ یا حکم نه مني، سره خو دې خوښوي نو ګورئ دا خبره یاده لره چې ګورئ مرګ به د هغه مقدري. دوی دا خبرې کوي، په دې کې 4 کسه راشو. دې سرای والا ته ووایي چې هلکه غوښه درسره شته که نه؟ دا همدغه نورګل او روشن او حمزه او عبدالرحمن. هغه وایي غوښه راسره شته. زه وایي وروره داسې کار وکړه لکه غوښه موږ ته راکړه، پخه کړه راکړه راله. هغه وایي کښېنئ تاسو بس در کوم. نو یان چې دا کسان ویني نو بس داسې سترګې کې پړق راشي چې یاره دا خو څوک دي. دی په دې هوټل والا دې سرای والا باندې غږ وکړي یاره چې زما له طرفه په دوی باندې چاوله مه خوروه. په دې کې دا نورګل غږ وکړي چې نه مهرباني موږ سپایان یو، موږ د چا خوراک نه خورو. بس دا نویان د دې کرابیک نه پاسې ولاړ شي، هغو ته دې په خیر مخیر ورسره وکړي. هغو ته وایي چې نه مړه تاسو سپایان یې، زه هم تاجر یم، تاجر یم او تجارت کوم او دا څه خبره، زه ستاسو به داسې مېلمستیا کوم، تاسو څوک یې او د چا سپایان یې؟ دوی ورته وایي چې یاره موږ خو د قایي قبیلې سپایان یو. دی ورته وایي خاص د سلیمان شاه قایي قبیله؟ هغه ورته وایي چې هلکه ته خو زموږ قبیله زموږ د مشر نوم دې هم پېژندلی؟ دی وایي او دی ډېر ښه پېژن. په دې کې د دا روشن و چې ځه کښېنه زموږ سره روټۍ خوره ګپ شپ به ولګوو. دوی روټۍ خوري ګپ شپ لګوي. دا نویان ورته وایي چې یاره تاسو دلته څنګه نو؟ دوی ورته وایي چې یاره بس زموږ بس داسې د قبیلې نه راوتي وو، خبرې اترې زموږ ښې نه وې او داسې مسلې قیسې پیسې ورته وکړي چې بس اوس موږ د قبیلې نه راوتي. نو دا نویان ورته وایي چې لکه تاسو دونه د قبیلې نه راوتي یو لکه آزاد یې، مطلب دا دی چا د باندې څه غږ وږ نشته. نو داسې کار وکړئ چې زما سره ملګري شئ او زما سره کار وکړئ. نو عبدالرحمن ورته وایي چې یاره ستا څه خیال دی چې اوس موږ ستا نوکري کوو؟ دی ورته وایي چې نه نوکري نه، زما سره پارټنري وکړه. داسې پارټنري را سره وکړئ چې زه تجارت کوم او ګرځم را ګرځم او دا منګول چې دین دا ځای په ځای زما نقصان کوي او زما نیم په نیمه د تجارت مال چې کوم دی هغه څه لوټ کړي، څه خراب شي، څه خو دې خوش. نو چې تاسو را سره شئ تاسو را سره یې نو دغه مال چې کوم دی دغه به بچ کېږي، نو بلکل په نیمه به دغه مال زما تاسو په نیمه اخلي. خیر دی او درس ډېر څه اخوا دې خوا وکړي، خو دغه کسان وایي چې یاره موږ نه منو، زموږ دغې خبره سره څه کار نشي، زموږ ځان له خپل کارونه یو، موږ نشو د چا غلامي کولی. خیر دی ورته وایي چې ځه ټیک ده بس ستاسو خوښه ده، خو زما چې هم په دې هوټل کې دلته شپه ده، سهاره پورې ستاسو سره ټایم شي تاسو به هم دلته یې په دې سرای کې، زه یم سوچ پرې وکړئ. دا نور وده شي ټول وده شي شپه شي، خو دا حمزه چې دی نو د ده په زړه کې لالچ راغورځېدلی، پړی تور لګېدلی دی چې داسې ناوخته ټایم شي نو دی په دې نویان پسې راشي. ده ته وایي چې یاره څنګه ستا هغه عپر اوس هم قایم دی که نه ختم شوی دی؟ نویان داسې موسکی شي، ده ته وایي چې یاره ستا پورې خبره ده، که ته راځې نو
زما آفر شته زما تاسو ته دغه شته بس دی ورته وایي چې یاره زما دا نور ملګري خو نه مني خو زه تا سره تلو ته تیار یم دی ورته وایي ټیک ده ستا خوښه ده د خپل جامې نه یو کس وړی راوباسي د سرو سکې پکې پرتې هغه دله ورکړي ده وایي چې دا اول او داسې کار وکړو چې سهار وختي به ځو سهار وختي به وځئ او ما چې ته کوم ځای ښولی زه درته یو ځای ښیم هغه ځای ته به ځان ورسوي دی ورته وایي صحیح دی چې کله سهار شي د عبدالرحمن او روشان او نورګل چې راپاسي نو څه ګوري چې یاره سړی نشته تپوس وکړو نو چې تپوس وکړو نو پته ورته ولګي چې یاره سهار وختي دلته چې بېګا کم کسانو د هغو سره تل یاره دوی ډېر خفه شي د عبدالرحمن خو بیخي جړغونی غوندې کې چې یاره وایي دا زموږ سره څه کار روان دی ته ګوره یو طرف ته د قبیلې نه راویستی شو بل طرف ته زموږ ارتغرل چې کوم دی نو هغه خو دی وغس او بل طرف ته اوس دا ګوره زموږ دې ملګري زموږ سره چې کوم دی نو څومره دوکه وکړه دیو په یو ځای کې بیا دغه ځای نه راوتي وو په یو شړه کې روان وو ګیر چاپېره بوټي وو ځنګل وو ستړي شو نو یو طرف ته کېناسته بیا د یو بل سره باس شروع کړو یو بل ته بیا فریادونه کول چې تا خو زموږ سره سخت بد وشو او دا په موږ څه چلو شو دا څه وخت په موږ راغلی دا افسوس یې کوو چې په دې کې شاته په بوټو موټو کې کشار شو ناګهانه چې اوس ګورو چې وچ کلکه غني ورته بیا نیغ ولاړ دا روشان ورته وایي ته بیا رالې دا نور ورته وایي ته ولې دا پېژنې دا څوک دا غني ورته وایي چې هلکانو تاسو به ډېر وږي شوي راځه چې خوراکه ده باندې دوی ورته وایي چې نه مهرباني زه خپل کار کوم او ته لکه زما سره راځئ وګوره تاسو په کم شي پسې ګرځئ نو هلته ما سره دی دوی حیران شي یو بل ته وګوري چې ده سره به څه شی چې زموږ نه به ورک شوی موږ به هغه د سره دوی وایي چې ځه بس دا غني چې مخکې شي دوی پسې ورپسې دی په دې ورانو لارو باندې په مخکې کړل او کله په چړونو باندې او کله په غرونو باندې او کله په ګڼو بوټو په جاښو کې په دې کې ور په مخکې کړلي دا نورګل او روشان اوس یو بل ته وایي چې لکه تا دې شي موږ چېرته په مخکې کړي بل وایي چې خدای خبر ده الله دې خیر کړي خو چې پته نه لګي چې چېرته یې روان کړي روان اخر یې بوتله او په غار یې ننباسل څنګه چې دوی په دې غار ننوته څه ګوري چې هره ارتغرل پروت دی اخر غرمټ دی ښه ژوندی سلامت پروت دی او خاندي موسکی دی بس دوی ټول ورمنډې کړو ټولو ته غاړه چاپېره کړه درته یې وي چې یاره مونږ خو وي چې یاره ته مطلب دا دی چې ته مړې او ټولو چې کوم دی ډېر خوشحاله بیا بل څه الفاظو سره نو چې یاره مونږ دغه ارتغرل ته بیا خپلې ټولې قصې وکړې بیا هغو ته وي چې یاره تاسو څنګه چل دی نو هغو ته بیا ټول دغه وکړي چې یاره داسې تیمور چې کوم دی د قبیلې د پوج مشر شوی دی او ټولې کاږې وږې فیصلې کوي چې کومه فیصله کوي نه خپې او نه سر بیا ورته خبرې وکړي چې یاره مونږ دغسې چې کوم دی نو دغسې وچ پوچ الزام را باندې ولګو راویویستو حمزه چې کوم دی زموږ نه داسې ورک شو ټولې قصې ورته وکړي ارتغرل ډېر خفه شي په دې خبرو خو چې ځه خیر دی ګورو به تیمور لا ماشوم دی بچی دی په دې خبرو نه پوهېږو بد یې کړلې خو ځه الله دې خیر کړي بیا ارتغرل د غني نه رخصت شي او دغه درې واړه ملګري د ځان سره کړي قبیلې ته راشي چې څنګه قبیلې ته راننوځي نو بس د هر طرفه چې کوم دی نو دا خلک نارې وایي او خلک خوشحالې څه مخترې پي د هغو خو دا خیال چې جوړ دی مړ او دا هر سړی د ارتغرل د نوم نارې وایي دغه کې په دې کې اوس حایمه خاتون چې کوم دی نو هغه چې راوځي څه ګوري چې زوی را روان دی سردار خوشنود او علیا او تیمور دا ټول راوځي چې ګوري یاره سړی ولاړ د دې نه مخکې چې دیو بل سوی د ارتغرل خپل اس راخوښه کړو راشي ډایرکټ د تیمور مخې ته ودرېږي ده ته وایي چې یاره زه خبر شوی یم چې یاره زما په غیر موجودګۍ چې کوم دی نو زما په کسانو باندې الزام لګولی شو په معمولي الزام کې چې کوم دی نو هغه د قبیلې نه بهر ته ایستی شي د تاسو ښه نه دي کړي او فوراً د جرګه راوغوښتی شي او په جرګه کې دې اوس دا فیصله وکړی شي دا فیصله به اوس په جرګه کې کوو تاسو چې کومې فیصلې کړلې هغه زه به ټوله په جرګه کې چیلنج کوم بیا دې خپلې مور ته وایي مور ستا پکې په دې خبره کې څه دغه شته شک شته څه انکار څه خبره دې پکې شته هغه وي نه بچوړې زما پکې هېڅ هغه هم نشته
بیا دې خپل ماما ته وي ماما جي ستا پکې څه دغه شته خوشنود ته وي هغه وي نه زویه زما پکې هېڅ دغه نه شي جرګه راځي را دې شي بس دی بیا راکوشي خپلې مور غېږې له لاړ شي مور یې به غېږه کې والي سمه ورته وجاړي خوشحالې ورته بیا دې خپل ماما له لاړ شي نو هغه ورته هم ډېر په دروند دغه باندې په خیر راغلی وي دوی ته وایي چې دا خو ډېر غټه د خوشحالۍ خبره ده چې ته ژوندی خدای را پیدا کړي ارتغرل د ټولو سره میلاو شي بیا تپوس وکړي چې یاره حلیمه څه شوه مور یې ورته وایي چې یاره خو په هغه پلانکي ځای کې په خیمه کې ده پرته ده عجزه بیماره ده او څه چې ته نه وي جو د هغې د لاسه چې کوم دی نو ښه د هغې بد حل و ارتغرل بیا لاړ شي هلته خیمې ته چې څنګه ننوځي حلیمه چې هم هغه ویني جو بس مثال یې داسې لکه مړی چې په مړي کې چې سړی یو ساه ورپوکي را ژوندی شي بیخي ډېره خوشحالي خو بل طرف ته تیمور چې کوم دی نو د تیمور په اړه باندې دا خبره نه رغېږي چې یاره دا ارتغرل ولې را پیدا شو دی ولې راغی او د هغه په اړه کې دا یارې چې یاره دی خو به اوس زما نه دا ځای حلي د اوس جرګه راغوښته دی زما مخې ته ودرېږي په دې خبره دی قاري دی په دې خبره د دغه ړنې برابر بل طرف ته ارتغرل ماسخوتن د خپلې ښځې سره ناستي حلیمې سره ناستي قیسې میسې ورته کوي او دا د لاس دا پټیک وله وخت چې څنګه کولاو کړو دا زخم وینو چې بس بیخي پرې سترګو تیاره راشي هله وایي دا دومره زخم ارتغرل ورته وایي دا خو معمولي خبره مړ دا فکر دا وایي په دې خو ته چمچ نشي نیوی او په دې به ته توره نه څنګه نیسي تلوار به پرې څنګه نیسي دښمن سره به مقابله څنګه کوي دی وایي که زما دا لاس خراب دی نو دا بل لاس خو مې روغ دی که او په زړه کې مې جوش دی د ایمان جذبه ده ما لاس ته څه ضرورت دی او ته خبر دا ته به چاته حل نه وي او دا د قبیلې را طبیب دی عارف دی دا به زما علاج کوي او ډېر زر به زما دا لاس ښه شي خیر حلیمه په اړه کې یېرېږي چې یاره دا خو د سړي لاس خوږ دی اوس سړی روغ وي وجنګېږي جنګ وکړي دښمن سره وجنګېږي مقابله وکړي نو دا خو مثال داسې دی چې لکه سړي ته ته ودرېږه ورته ورته وایي چې زما دا سټ ووهه دا ګبرا وي په دې خبره بل طرف ته تیمور چې کوم دی د خپل پلار سره او د خپل مور سره غوسه په دې خبره جره دا شی چې کوم دی نو دا په موږ پسې بیا راغی خو دې خبر چې د کمې غاړې را پیدا شو هغه ته وایي چې لکه دا خو ستا خپل د ترور زوی دی د ستا ورور دی ته ولې داسې ستا په اړه ځړ تیمور وایي چې نه دی به چې کوم دی نو اوس د قبیلې امن خرابوي او دا چل به کوي دی به دا چل کوي دی به دا چل کوي او د موږ پسې جرګه راغوښتې ده پلار یې ورته وایي چې هر څه چې د اوس جرګه ده جو مخامخ کېږئ ورته بل طرف ته ارتغرل د خپلو کسانو سره د خپلو ملګرو سره دا سلا وکړي چې یاره زموږ چې کوم سرداران دي کوم مشران دي د هغو نه اوس سلا اخیسته غواړي هغو پسې ګرځېده غواړي چې یاره هغو سبا له زموږ په جرګه کې حمایت وکړي نو نورګل او روشان او عبدالرحمن دوی چې کوم دی دوی په خپل کسانو پسې ګرځي ها د ارتغرل چې کله راشي نو دی د کسانو ته دا خبره وکړي چې یاره تر څو پورې جرګه نه راغلې فیصله نه شي نو دا نورګل روشان او دا چې کوم دی نو دا به زما سره دوی ته به څوک څه نه وایي دوی خو ولې الریډي د قبیلې بدر شوي قبیله بدر شوي خو هلته دی پکې دا خبره وکړي د هغې د وجې دوی وایي چې یاره بلکل ټیک د جرګې فیصلې چې نه شوي او ستا ذمهواري نه دوی به ستا سره نو نورګل او روشان او عبدالرحمن چې کوم دی په دې خپلو سردارانو پسې چې کوم دی نو خیمو ته لاړ شي ټولو سره سلاګانې وکړي خو لنډه دا چې سبا له جرګه شروع شي ارتغرل ته وایي چې یاره ته خپله خبره کوه ارتغرل ورته وایي چې یاره داسې کار دی چې د منګولو په انتظار نشو موږ کېناستی او منګول چې کوم دی منګول موږ ته دا انتظار نه کوي چې به موږ جمع دی او دا جمع به قلاره د مجید تېر شي او اوړه به شي سپرلی به راشي وروسته به زموږ سره قلاره د مجید جنګ کوي او موږ به د سلطان علاودین د پوج پته هغه به راځي نو ګوره دا منګول به راغلي زموږ ټول خلک به یې میده کړي او په دې منګول باندې چې کوم دی نو د هغو د دغه نه مخکې حمله کول غواړي او دا کار چې کوم دی دا پوج او دا کار چې کوم دی نو دا بل څوک نشي کولی خوشنود ورته وایي چې دا څوک کولی شي دی وایي چې دا کار به زه کوم
او زما پلار دا کار ما ته حواله کړی او دا به زه کوم زما نه علاوه څوک نشي کولی. یعنې مطلب یې دا و چې ما له دې د قبیلې د پوج ذمهواري واپس راکړې شي، د هغې سپه سالاري دې واپس راکړې شي. دوی دا خبرې کولې چې په دې کې په دغه ماسخوتن له چې کله ارتغرل د عارف طبیب عارف نه چې کله ځان له علاج کوو نو دغه ځای کې چې کومه طبیب وه د هغه سره هغه بیړه غرقه شوي د دې خبرې نه خبر شوي و چې د ارتغرل لاس زخمي دی او ډېر بې حده زخمي دی. هغه د خدای پوهه کې هغې د تیمور میرنۍ مور عالیه په خبر کړه او عالیه بیا لګېدل وه تیمور ته یې ویلي نو دغه خبر اوس دوی ته خبر شو نو چې دا خبره څنګه ارتغرل وکړو نو هغه تیمور داسې د دغه خندا وکړه چې یو سړی به زخمي او په لاس کې به توره نشي اوچتولی او هغه به د پوج مخکې کېږي د پوج مشر کېږي. پلار یې ورته قهر شي چې هلکه دا ته څه بکواس کوې دا ته څه لګیا نو هغه وایي زه د ځانه نه یم لګیا دغه طبیب نه تپوس وکړه. د طبیب نه چې تپوس وکړي هغه وایي دا څه چل دی دا خبرې رښتیا ده هغه خو بیا مجبوره یې هغه وایي چې اوجي بس د ده لاس چې کوم دی نو هغه دښمنانو به میخ ټکولی او د هغې د لاسه چې کوم دی نو د ده لاس خراب شوی دی او کم از کم دا جمع چې دی نو د ده دا لاس د ټیکېدو نه دی. دا خبره چې د نور خلکو ته پته ولګي چې دوی یو بل ته وګوري چې دا خو خبره ورانه ده. خوشنود چې کوم دی خبرې اترې ټولې په اخره کې وشي اخره کې خوشنود وایي چې د ټولو خبرې مونږ اورې ټول هر څه وشو اوس به داسې کار کوو چې تر څو پورې حمزه نه نیوی شوی هغه نه یې راوسته شوی د هغه پته یې نه لګېدلي نو عبدالرحمن چې کوم دی نو هغه به په زندان کې په جیل کې وي چې کله د دیو د غدارۍ پته ولګېده چې غدار دي یا نه دي د دیو به فیصله کېږي. پاتې شوه د روشان او د بابر خبره د نورګل خبره نو دا به د ارتغرل په ذمهواري کې د ده سره به او ارتغرل چې کوم دی نو هغه به د عام سپاهي په طریقه باندې به ژوند تېروي په دې کولي چې د ده لاس خوږ دی او چې څه د قبیلې مشران کوي یا څه د پوج مشران کوي دی به د هرې خبرې پابند وي چې دی وایي چې یاره زما د خبرې سره څوک اتفاق کوي. زیاتره سرداران پکې هم لاس اوچت کړي په دې کې دهلي د امیر هم لاس اوچت کړي د دې ارتغرل د امور هم لاس اوچت کړي د ده د دهلي د امیر نه رښتیا د دې ارتغرل د امور هم لاس اوچت کړي د ګلدارو یعنې د رور یې هم لاس اوچت د ارتغرل خو په نور چا څه کار نه خو چې د امور او د رور یې هم لاس اوچت کړي نو دی ډېر سخت خفه شي. دی به دغه ځای کې دا خبره وکړي چې به زه د جرګې قدر کول د جرګې د فیصلې قدر کول دا په ما فرض ټیک ته ماته منظوره ده خو زه الله دې خیر کړي الله دې د دې فیصلې د زهرو نه دې خدای مونږ وساته د دې خطرناکو نتایجو نه دې خدای وساتي دا بس د هغه ځای نه وځي روان شي. د ارتغرل مور په خپله ډېره خفه وي چې یاره ما د خپل زوی خلاف فیصله وکړه د هغه خلاف مې لاس اوچت کړو خو بل هغې ته چې دا پته ولګي چې د ده لاس دونه خوږ دی د هغې نو د هغه اخر مور یي که نه هغه هم سوچ کوي چې یاره دا که چېرته د فوج مشر شي او د فوج نه مخکې شي نو دی به څنګه جنګ کوي او څنګه به جنګېږي دا به څنګه چل کېږي. ارتغرل په غوسه کې خپلې خیمې ته راشي چې خپلې خیمې ته راشي نو حلیمه ولاړه هلته حلیمه خفه وي ګبره وي ده ته وایي چې یاره دا ټوله غلطي زما ده هغه ته وایي چې څنګه ستا غلطي ده نو هغه ورته وایي چې یاره زه یېرېدم پته ته ډېر قار وي ما دغه خیال و چې یاره ته بیا دوباره وځې جنګ له روان نو زه د دغې یېرې چې کوم دی نو زه تللی ما مور ته حال ویل دی چې یاره ستا لاس خوږ دی او هغه کسه دغه وجه وشو. ارتغرل په دې خبره د هغې نه خفه شي هغې ته وایي چې دا تا بد کړي دا خو تا زما اعتماد دې غورځولی دی سخت بد دې کړي بس د هغه ځای نه وځي لاړ شي. حلیمه هم بیا ډېره خفه چې دا خو ما ډېر سخت بد کړي خو هغه ځاله د خپل زړه د لاسه مجبور وي چې یاره ځان له په خاوند یېرېږي چې یاره سړی خوږ دی لاس یې خوږ دی د تورې د اوچتولو نه دی به جنګ څنګه کوي هر سړی د خپل طرف نه سوچ کوي د خپل اړخ نه خو دې ته دا پته نه وي چې یاره زما د مور ته حال ویلی دی دې ته لاس دغه شوی ده که نه دا د طبیبي چې کوم دی نه هغه شیطان یې اوس خبر معلوم کړی و اخوا یې رسولی په جرګه کې چې کومه فیصله وشي نو کوچابوش صاحب چې اوس کم دی نو د هغه باندې خو بیا پم لګي چې هغه خبر نویان ته ونه رسوي نو دی وتی بهر ته په یو شړه کې ولاړي نو دا
ارتغرلي وي دي چې څنګه دا ارتغرل وي نو دا کوجابوش ویرېږي چې دا سړی په دې دلته چېرته راغی دا ارتغرل پسې راشي وایي هلکه څه چل دی خیر خو دی جاوت ته وایي بس خیر دی بس دې آس وایي راوغورځولم او دلته ولاړ یم آس نه راغورځوي دی ورته دی چې ګیر چا به دی وایي چېرې دا ځای خو داسې نه دی لکه څنګه چې د آس نه سړی غورځېدلی او چېرته ګډوډ کارونه وړه کړي دا کوچابوش دې ځای کې ده ته وایي چې بدې خبرې ورته وکړي زمړه وایي ته به څه وکړي جرګې ستا څه قدر ونه کړو څه فیصله مې ورته اوس یو عام سپاهي یو عام دغه ته څوک راغلی چې ما ته خبرې کوي دا ارتغرل چې ورمنډې کړو دا خوږ لاس نه و په دې ګس لاس چې دې ځای نه ونیسي او کته په ځمکه کښېږدي ده ته وایي چې ګورې دا خبره یاد ساته چې زه که هر څوک یم خو زما دا یو لاس زخمي دی خو دا یو مې روغ دی ګورې او په دې به ګورې چې دا کوچابوش ورته وایي چې دونه نه رجو ووایه زما را سر په توره که ارتغرل ورته وایي چې بېغمه شه دا ارمان به دې یوه ورځ پوره کړه بیا ترې لاړ شي هلته په شاړه کې چې کوم دی نو کښېني خفه یې ډېر چې یاره تاسو کم طرف ته خبر روانه زه کم طرف ته خبر روان وم د قبیلې د خیر غم دی را سره د قبیلې د حفاظت غم دی را سره او زما دا خلک څه کوي خپل خلک چې کوم دی نو زما خلاف شو ارتغرل خفه ناست و ځان سره بیا ډېر ګیلې کولې اخر ونه شو پاڅېد لاړ د غني ځای ته یې ځان ورسو د هغه سره ناست و هغه ته حال احوال تپوس وکړو ده ورته ټول قیسې وکړې چې دا چلو شو هغه ته وایي چې اوس به څه کوې وایي چې یاره بس اوس به عبدالرحمن د قید نه ازادومه هغو جیل کړی دی هغه به ازادوم زه خو داسې په قلاره نه کېدم او زه چې کوم دی نو زه خو د منګولو په انتظار نشم کېناستی چې منګول دې راشي او مونږ دې د ګازرو د مولو په شان قطرې کړي او ختم کړي زموږ زه به خپل کوشش کوم او نور دنیا د چې څه کېږي هغه به کېږي غني وخاندي غني وایي زه وایي خدای دې ستا مل شي خدای دې ستا امداد وکړي بل طرف ته نویان په خپل ځای کې و په دې کې اوس حمزه سترګې کسانو تړلي دي او رایوسته چې کله یې د ده سترګې کولاو کړې د ده چې سترګې په دغې نویان ولګېدې نو راته وایي ته نویان یې هغه وایي بلکل د نویان په علاقه کې ستا خوش آمدید یعنې هغه ورسره دوکه کړي ده ورته دا ویل چې زه تاجر یم او یي نویان د منګولو سپاسالار دا حمزه ورته وایي چې ته اخر زما نه غواړې څه او ته ما قتل کړې ولې نه وجنې مې نو تا د ده اوس ولې ژوندی ساتلی نو دی ورته وایي چې یاره ستا د قتل نه ماته څه فایده نشته او ستا نه غواړم دا چې ته زمونږ سره ملګری شه زمونږ خواله راشه زمونږ دغه وکړه نو تاله به موږ ډېر څه درکړو د قایي قبیلې چې کوم دی نو واګې ستا په لاس کې درکړو تا به د هغې مشر درکړم تا به زه د هغې مشر کړم او داسې نمونه دولت او داسې نمونه قسم ښایسته جنکۍ د دنیا عیش و عشرت به درله درکړمه چې تا به په خوب کې نه لیدلی دا خبره چې حمزه واورېد د هغه په لکه خو هسې لالچ راوچت شوی دی غلی شو دی ورته وایي چې که چېرې زه ستا دا خبره ونه منم هغه ورته وایي چې که ته زما خبره نه منې جو دغه دې آس ولاړ او دغه دې توره ده دغه واله او ځه څه کار مې پتا نشي که زه تا مړ کړم نو څه پیدا دې راته نشي که ته داسې ژوندی لاړ شې نو څه کار ماته نشي څه کار مې نشي خو زما په دې دغه باندې سوچ وکړو نن چې کوم دی زما مېلمستیا قبول کړه زما سره شپه وکړه او سبا له چې کوم دی نو سبا پورې ته سوچ وکړو چې ستا څنګه خوښه ده ارتغرل چې کله واپس قبیلې ته راشي نو سیده خپلې خیمې ته لاړ شي هلته چې لاړ شي نو ښځه یې ناست دی حلیمه سلطان ناست دی ورسره مور یې هم ناست دی دی لاړ شي د خپلې مور خوا ته غلی کښېني چې هلته کښېني نو مور یې ته وایي بچې ما ته پته ده چې ته زما نه خفه خو زه څه وکړم زه د خپل زړه د لاسه مجبوره وم او تا ته خو پته ده که نه چې د مور زړه څنګه وي ارتغرل ته وایي چې یاره مور زه ستا نه یم خفه او ته زما نه چېرته خفه نه شي او خیر د زه تا ښه وکړه تا خپل کار وکړو خپله ذمهواري دې سرته ورسولم زه به خپله ذمهواري سرته رسوم
خو تا خپل کار وکړو نو زه ستا مخې له نیم راغلی وګورئ زه به خپله ذمهواري سرته رسوم خپل کار به کوم نو ته ګورې چېرته زما مخې له به نه راځي دی بیا بهر راوځي نو روشان او نورګل چې کوم دی هغه د تیمور د سپهسالار د منلو انکار کړی هغه وویل چې یاره موږ د ده سره د ده نه حکم منو نه د ده خبره منو په هغې خبره ورسره تیمور هم لانجه کړي جګړه یې ورسره کړي دا ارتغرل چې کله راشي بهر راشي دلي دمیر هم ولاړي د دې خپلو ملګرو ته په غوسه وایي زه داسې خبر شوم چې تاسو دا کار کړلی چې هغه وایي چې یاره ته خفه نه شي او موږ ستا لکه خبر نه وو ستا ته موږ ویلي نه وو ستا د وینا نه موږ بغیر چې کوم دی نه موږ د هغه د پوج نه د هغه د حکم نه ځان راایستی دی او بس موږ ستا سره به وایو چې ته په موږ څه کوې ستا سره به وایو خو موږ د هغه حکم نه منو دا ارتغرل ته ووایي زه بس بیا روغه ده که نه بس بیا خو راځئ چې منصوبه جوړو د عبدالرحمن د ویستو خبره کوو چې دا خبره چې نور واړو چې داسې خوشحاله شي لکه ماشوم له چې کیلونه ورکړي په لاس کې هغه وایي بس صحیح ده دی بیا هغو ته غلي غونډې کې خپله جرګه خپله فیصله ووایي چې یاره داسې چل به کوو چې دا عبدالرحمن به په طریقه د دې ځینې وباسو تخته به په داسې دا خبره به په داسې طریقه کوو چې په دې قبیله کې هم دا خبره داسې مشهوره شي او بهر هم داسې مشهوره شي یعنې د عبدالرحمن په خپله تښتېدلی دی دیو دا سلاو کې دلی دمیر کاکا ته هم وایي بل طرف ته ارتغرل چې کله دغه هلکان روزګار شي واپس خپلې خیمې ته راشي نو دا مور تلي دا ښځه یې ناسته یې خپی دې ارتغرل ته وایي چې یاره ما ته پته ده چې زما نه هم خفه یو لکه ما داسې چل کړی او دغه دا خپله دغه وکړي نو ارتغرل د لاسه ورکړي تسلي ول ورکړي چې خیر دی ستا په مطلب هم زه پوه یم ستا په غرض ستا په اړه باندې هم زه خبر یم چې یاره تا ولې داسې چل کړلی او زه خیر هېڅ خبره نه دا پکې راځي هغې له تسلي ورکړي دغه وکړي نو حلیمه په هغې خوشحاله شي چې زه دی زما نه خفه نه دی بیا درته وایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې دا خبره ورو ورو ورانېږي او دا عالیه ښځه چې کومه ده دا عالیه خاتون چې کومه ده دا رامیتوب کوي ته داسې کار وکړه چې ته دا خپل ورور په اعتماد کې واله او د ده سره سلا وکړه دی په اعتماد کې واله نو لکه ستا خبره به بیا ځای هم نه شي ستا چې کوم مقصد دی کوم غرض دی دا به ځای ونیسي کامیاب به شي ته وایي چې یاره دا خبره دې صحیح وکړه په سبا له کوچابش تیمور او ګلدارو په یو سرای کې د یو تاجر سره ناست د هغه سره د قبیلې د خوراک او د تجارت او د دې په باره کې ورسره معاهده کوي چې د ارتغرل هلته لاړ شي درته وایي چې یاره ورور تا سره یو خبره کوم زه ما سره غاړې ته راشه د ګلدارو خو د خپل ورور نه په سر دړي د هغه د دې ارتغرل سره په دې نه لګي چې یاره د هغه دا خیال چې یاره هره خبره دې په آرام باندې او په صلح باندې او په روغه باندې وشي او د ارتغرل خوی داسې چې ارتغرل وایي چې یاره مونږ چاته پته نه شو کېناستی او چاته ویلی نه شو چې ته زما دا سر ووهه خو چې یو سړی زموږ دا سر وهي چې د هغې نه مخکې وله مونږ دا سر ووهو د دې دواړو خوی داسې نو دا ګلدارو سره بیل شو نو دا ارتغرل ورته وایي چې یاره وروره داسې کار وکړه چې زموږ مور چې کوم ده نو هغه هم د خپل ورور د لاسه لږه مجبوره ده د هغو خبرو ته غوږ دي تیمور چې کوم دی اوس هغه ته د پوج دغه والا شی ده نه خو ماشوم دی په دې خبرو څه پوهېږي زموږ ماما چې کوم دی نو هغه هم څه ګډې وړې فیصلې کوي خو ته داسې کار وکړه چې ته د فیصلې دا لاس په خپل لاس کې والو ته دا چل وکړه ته دا چل وکړه ته دا چل وکړه ګلدارو ته وایي چې آخر ستا مقصد څه دی دی ورته وایي چې یاره مونږ لکه ټول جمع دي منګول ته پته به نه شو کېناسته چې دوی به راشو په مونږ به حمله وکړي چې مونږ به ورسره جنګ وکړو یا به مونږ له د سلطان علاالدین امداد به راشي مدد به راشي مونږ دې ته پته به نه شوې کېناسته که دې ته پته به کېناستو نو ګوره زموږ سر ورکېږي او مونږ له پکار دا ده چې مونږ پرې مخکې شو ګلدارو ورته وایي چې نه داسې نه شو کولی داسې کوو خو تباهي کېږي جنګ کېږي او مونږ به د منګولو سره څنګه جنګ کوو مونږ خو خس کوونکي خو لوی پوج دی خو لښکر دا ارتغرل چې ونه شي دله قار وشي دی ورته وایي چې مړه تیارېږي ته بوزدلې او ته داسې او ته داسې په دې خبره خو پرې مه شري هغه له غوسه ورشي چې لاس چت کړي خراب شي د ارتغرل نه یو کړه وباسي تیمور او کوچابوش هم دې دسیسې کړي نو دا کوچابوش په دې شونډو کې مسکی شي چې یاره ایله کار وشو دا خوا یې پېښه شي دا ارتغرل د هغه ځای نه چپچاپ وغلی راواپس شي هغه ته هېڅ هم ونه او د هغه ځای نه را روان شي او سیده لاړ شي د
غني هغه ځای ته لاړ شي، هغه غار ته لاړ شي، د هغه سره ناست شي، دا نور دواړه ملګري روشان او نورګل هم راشي. هغه هم د دغې قصې نه خبر شي چې یاره د ارتغرل د دواړو جګړه کړله. ده ته وویل چې یاره څنګه چل دی، څه مسله خو نه شي. هغه وویل چې نه هېڅ هم نشته، بس کښېنئ. دا ارتغرل بیا د غني ته وویل چې څنګه چل دی، تا د نویان د ټکانې تلاش دې وکړو که نه؟ د هغه وویل چې او ما د هغه ځای موندل دی. دی حیران شي، دی ورته وایي څنګه دومره زر تا څنګه پته ولګوله؟ نو غني موسکی شي، یاره وایي ما ته وایي مارغانو راته حال ویل دی. نو ارتغرل ورته وایي چې زه صحیح ده، موږ د کار سره مقصد ده، دې سره مقصد نیسي چې تا ته څنګه پته ولګي. دا غني واقعي چې یو پوره سرار او یو عجیبه سړی چې په دې ځنګل کې اوسېږي، د ځناورو د چرین پرین او د دې خلکو سره د ده دوستانۍ خبرې اترې، او دا ځنګل ده ته ټول داسې معلوم وي، په خپله که سړي ته چې خپل کور معلوم وي. دا ارتغرل بیا د خپلو کسانو سره سلا وکړي، مشوره وکړي چې یاره دغه شان چل به کوو. دا عبدالرحمن چې کوم دی نو دا به په څه نه څه طریقه دغه ځای نه په غلا وباسو. بیا به دا عبدالرحمن چې دغه ځای نه ووته نو دا به د نویان په پوج کې وردننه کوو، چې هلته مونږ وردننه کوو نو دی به مونږ له دغه ځای خبر راوړي، دغه ځای دغه به راوړي، نو په دې وجه به مونږ کامیاب شو. او دې خو مسله ساده مسله دا ده چې زمونږ په دې قبیلو کې چېرته غدار شته، غله پکې شته، د هغې درک لګول غواړي. دوی بیا دغه سلاګانې کولې او ناست وو. بل طرف ته نویان حمزه چې کوم دی نو د نویان د خبرې سره اتفاق وکړ، هغه ته ویل چې بلکل ټیک ته زه به ستا وفادار یم، ستا سره به او نویانو ته وایي چې یاره ته زمونږ وفاداري وکړه، زما سره یې دا قایي قبیله چې کوم دی نو دا به زه ستا په لاسو کې در کومه، د دې سردار به ته دا حمزه ورته وایي چې بلکل ټیک ده، خو لکه زما سره به دا واده وکړي چې زموږ قبیلې ته به څه نقصان نه رسي. بیا هغه وایي چې دغې سره زما څه کار، زما رګړو د کنډک سره کار نشي، زما یې د مشر سره کار دی. او چې ته یې مشر شي، چې ته زموږ سره یې، نو بس دغه قبیله ده او دغه ستا ده، بس ته به یې مشري ده، ته یې مشري کوه. ده ته بیا وایي چې یاره ته لاړ شه، د خپلې قبیلې تماشا وکړو، څوک ستا سره ملګري کېږي هغه ترې راول. د ده وفاداري هم ټیسټ کوي چې یاره دی واقعي چې زموږ سره وفادار دی، او که زموږ سره وفادار نه دی، دوکه کوي نه کوي، دی چې کوي هم. حمزه دغه ځای نه روان شي، په چل ول د قبیلې خواوشا ګرځي، پټ را پټ ګرځي، را ګرځي. نو یو کس ورته میلاو شي د قبیلې، د ده د عمر ځوان دی، د هغه سره پټې خفیه خبرې اترې وکړي، نو هغه د ده خبرې چې کوم دی نورو قبیلې نورو کسانو ته ولیږي. نو چې کوم پوه خلک نو هغه خو داسې ورانۍ نه کوي، خو چې کوم داسې کچه وبرکي، داسې ځوان غوندې کېږي، نو هغه په اړه کې داسې دا جوش جذبه داسې زیاته راوچتېږي. داسې 15 کسان پکې هغو کې جوش راوچت شوي چې بلکل موږ د حمزه سره چې کوم دی نو د هغه تابعداري کوو، د هغه سره کار کوو، هغه چې څنګه وایي. حمزه ورته پټ دا سوال جواب ولیږي چې یاره بس بله ورځ چې کوم دی نو راشئ بیا راوځئ چې سلا وکړو. دوی بیا بله ورځ وځي لاړ شي، دوی لګیا یې سلا کوي. ها په دې درمیان کې دا چل شوی د دې نه مخکې چې کم په جنګ کې دیو د منګولو سپی نیولی، نو هغه همدغه غدار کوچابوس چې کوم دی نو هغه په څه طریقه د هغه ځای نه ځغلولی، چې ځغلولی نو دا ګلدارو پسې وتی، چې ګلدارو پسې وتی نو هغه کوم قیدي چې کوم دی په ګلدارو حمله کړي، دا کوچابوس لګېدلی او همدغه قیدي چې کوم دی نو په خپلو لاس یې وژلی د منګولو ده. او دا ورته د نویان دا کار ورکړی چې ته به دغه سړی یا به یې د دغه ځای نه راوباسي او یا به یې قتل کړي، چې دی موږ له سلانجه جوړه نه کړي، زموږ دا ټیکانه د قایي قبیلې والو ته او د دوزرګاه والو ته زموږ دا ځای ورته ونه ښیي. نو ده دا حرامیتوب کړی. نو حمزه بله ورځ بهر په یو شړ ځای کې، په خشکې ځای کې، پناه ځای کې، او دغه یو څو کسان 12-15 کسان چې کوم دی دا د ده خواله لاړ شي. دی ورته بیا داسې پرجوش تقریر وکړو، دی ووایي چې یاره قایي قبیله اوس ورانه شوې ده او مشران یې د کار نه دي او پلان کې او پلان کې، او موږ د نویان سره ملګري کېږو، نویان به موږ له دا راکړي دا راکړي، او موږ ته به د جنګ خطر نه یو، زموږ ځان او مال چې کوم دی نو په حفاظت کې دا چل به او دا چل به، نویان چې کوم دی موږ له انعامونه راکوي، پیسې دولت راله راکوي، ټول چې کوم دی خوشحاله. هغه وایي چې بلکل موږ ستا
ته چې څه به موږ ستا سره بس دی بیا نویان چې وله کوم د سرو سکې ورکړي هغه راوباسي د جیب نه دې ټول چې کوم دی نو دا چونګونو ډکوي او په لاسو کې ورکوي هغو چې دا سکې ویني یاره خندان ورته شنه پراته چې دا خو مزې دي یو کس پکې چې خاموش ولر دا حمزه ورته وایي چې هلکه ته څه ولې نه وې نو هغه چې دا سکې دي چې راوچت کړي خراب شوي د دې دا سپېږمې پرې ولي ته وایي چې زه به اوس غداري کومه زه دومره زما قیمت ختم شو چې زه به په یو چونګ سکو باندې چې کوم دی زه اوس خرڅېږم او زه به د خپلې قبیلې سره د خپلو خلکو سره به غداري کوم او زه به د یو کافر سره او د غیر دین سره او د ظالم سره به ملګری کېږم نه داسې زه چېرته هم نه او بس را روان شو چې څنګه را روان شو نو حمزه ته خو پته ولګي چې یاره که دی اوس لاړ خو دی په قبیله کې حال وایي لانجه راله جوړوي نو بس دی د خپلو کسانو ته ویې ولې نو بس یو پکې چې هغه چې غشی راکږي یو خراب شي چې هغه په دې سینه وولي دی راوغورځي پرېوځي او هغو ته یې لاړ شي بل خوا ګلدارو او تیمور په خیمه کې ناست و سلا یې کوله چې په دې کې دوی ته خبر میلاو شو چې یاره په سرای کې چې کوم تاجر سره دوی معاهده شوې وه کوم خبره اتره کوله نو هغه نویان قتل کړی دی دوی ډېر خفه و چې یاره دا شی خو چې زموږ د چا سره د تجارت معاهده کوه ونیو دا خو په بل طرف جنګ خو څه کوي خو د بل طرف ته موږ ته لانجه جوړوي او زموږ چې داسې تجارت نه کېږي خبره نه کېږي دا به څه کېږي دا ګلدارو پکې دی تیمور ته دا خبر وم کړي چې لکه د ارتغرل خبره ګوره د څه نه څه حده پورې سوي وه په دې خبره دا تیمور غلی شي د پړه خو د څه حده پورې دا خبره رغېږي هم نه چې یاره د ارتغرل دې ولې صفت کېږي په دې کې دغه زخمي سپایي چې کوم دی نو هغه په غورځېدو پاڅېدو راشي غرب شي د دې ګلدارو مخې ته ولګي ګلدارو یې زر راوچت کړه لکه ولې دا څنګه دا ولې دا چا هغه ته وایي دا حمزه وایي حمزه چېرته و هغه ورته بیا ټوله قیصه وکړي چې دغه شی هغه په ما باندې ګزار وکړو د هغه دا خیال چې زه خو مړ یم زه ژوندی یم زه ترې راوتښتېدم او هغه چې کوم دی نو زموږ د قبیلې دونه کسان یې بولي دي د نویان سره ملګری شوی دی دا خبره چې وکړي چې ګلدارو دا سر لاړ شي کته پخپو کې ولګي چې خدای پاکه دا خبره ما اورېده نو زه د شرمه مړ کېدم ولې نه چې هلته د ترور زوی د ماما زوی تیمور ورته خواته ولاړ چېرې د هغه ته هم پاتې رالم چېرې زموږ د قبیلې داسې غدارانو خلک ټول غدارانو خواته ولاړ د نویان سره ملګري شو تیمور په دې خبره چې کوم دی نو سم اور واغست چې یاره دا دغه ستاسو قبیله ده دا ستاسو خلک دی خیر خو ګلدارو او دغه کسان را په مخ کې کړه چې یاره زو په حمزه پسې زو دونه لیره به نه تللی رانه سوی راټینګوي دوی وځي سپایان د ځان سره کې لاړ شي بل طرف ته ارتغرل چې واپس څنګه قبیلې ته راشي نو شور غوغا جوړی یو ځای کې شور جوړي بل ځای کې شور جوړي دې زر په دېلي د امیر پسې لاړ شي چې یاره کاکا څه لانجه ده چې هغه ورته بیا ووایي چې یاره حمزه چې کوم دی نو واقعي چې غداري کړله غدار شوی دی هغه خو دغه توره واله دا چلې کړ خو د هغه د لاسه چې کوم دی نو اوس په عبدالرحمن باندې اوس جرګه راټوله شوه د هغه ووایي چې یاره عبدالرحمن له هم پانسي ورکړو دا خبره چې ارتغرل واوړي چې لاړ شي د جرګې په خیمه باندې ورننوځي مور یې مالته ولاړې خوشنود مې هغه ته په قار و خوشنود و چې یاره تا ستا جرأت څنګه وشو ته په جرګه کې راننوتې ارتغرل ورته ووایي چې زما دا خبرې خو وروسته که خو ته ماته دا ووایه چې دا د کوم ځای قانون د کومې جرګې قانون دی دا د کوم ځای دغه دی چې یاره ګناه دې یو سړی وکړي ته دې سزا بل سړي له ورکړې ارتغرل ته مور هم خار شي چې یاره دا جرګه ده او جرګه به خپله فیصله کوي هر څه به کوي خو ته خلاص ارتغرل ورته ووایي چې یاره زه جرګه خو ټیک د جرګه ده خو جرګې کې داسې خلک هم پکار دي چې د فیصلې کولو قابل او څه نه څه په مزغو کې سوچ او څه نه څه د روایت نه د قانون نه خبرې او تاسو اوس د مشرانو خبر وي د آس په ځای کولال داغی خیر ارتغرل د هغونو په قهر په غوسه کې ووته لاړ خپلې خیمې ته چې څنګه لاړ نو هلته ورته حلیمې ټوله قصه وکړه چې دا حرامیتوب او دا لانجې کونجې چې کوم دی نو دا ټوله دغه علیه خاتون چېرې دا جوړی او ستا رور چې کوم دی نو هغه هم ورو په اثر کې هغه سره په الفاظو کې راګیری او ستا مور هم چې کوم دی نو هغه رور خپل طرف ته کوي لکه حالات خرابېدو والی او خپلې خبرې پې مني خپل دغه پې کوي خپلې خبرې پې کوي لکه دونه بیانوي چې هره خپلې خبرې ته سوچ وکړي ارتغرل دا هغه ځای نه بیا راوځي ډېر په غوسه کې چې یاره
د خپل کس د حمزه ته هم په غوسه کې د حمزه خو په اصل کې د ګلدارو ملګری د هغه سره کسي خو د دیو بیا هم د دیو د قبیلې نو ارتغرل هغه ته هم ډېر غوسه ارتغرل بیا راوځي په هغه پسې چې هرکه دی چېرته زما په دې ګوتو راشي چې ده ته زه چالو ښیم په دغه ځنګل کې پسې ګرځي دا ګلداري ډلې دیو پسې هم ګرځي خو آخر په د ارتغرل په داسې ځای کې لاندې کړي چې دا حمزه لګي په لینده کې هغه شیخ او راښکو دی او لرې په یو ځای کې ګلدارو تیمور هم په دغه حمزه پسې ګرځي دی لټۍ نو په هغو باندې نښه رانیولې دی ولي په دغه ځای کې ورته دا ارتغرل ونیسو دی په دې روغ لاس کې داسې راونیسو په دې مرۍ وله توره کړي ده ته وایي چې یاره دومره په دا سترګې پټې شوې دومره ته لالچ واغستې او دومره ته نه پوهېدې چې هغه ورته وایي چې یاره پوهېدې خو ته نه چې تا له نویان دونه ښه پرده له درکړو دونه ښه پیشکش یې تا ته وکړو تا هغه قبول نه کړو ته کمعقل یې او زه هوښیار یم تا دغه خبره ونه منله او زه دغه خبره منم او اوس ته بیا ته به اوس تماشه کوې چې یاره ته ښځلی ځې او که زه ښځلی ځم دا خبره چې ارتغرل واورېدو ارتغرل چې دا حمزه دې ځنې ونیو په دې ګس لاس شو هغه ملکي پیوش دې حمزه ته وایي چې ګورې دا تر اوسه چې ژوندی او څه د ویم نه د دې د وجې قبیلې دپاره زموږ د خلکو دپاره تا ډېر قربانیانې کړي ډېر خدمتونه دې کړي دي د هغې د وجې دې زه ژوندی پرېږدم نو دا حمزه ته څه خبره وکړي چې دا ارتغرل چې پرې ورشي چې په دې کې دا حمزه ویرېږي چې دا شیخ مې په دې ګوډ لاس مې هم په وجنې پرېږدي مې نه نو دی د خپل نور ملګر دغه خیاله کوي خپل سردار بچ کړي نو هغوی چې رامنډي کې راپنډ شي د ارتغرل نه ونیسي هلته خو د ارتغرل لاس خوږي او هغه پې 10-12 کسان پې ګڼ شي د ده سره خو لاس یې دغه داسې نه چې دی پې تور راوالي دا خلک پې داسې خو نه شي کولی دغه پې زوره ورشي هغه ولګي دی په ونه پورې وتړي دا ارتغرل ته وایي چې لکه تاسو هم غداران یې او دې حمزه ته وایي چې یاره زه به د خپل پلار زوی نه یم که ما ستا سر په نیزه کې ونټوم به او زه به ستا خوښ شم دا حمزه ورته وایي چې لاول خو د دې ځنګل نه تا خدای روغ وباسي ځکه چې دا ځنګل د انسانانو دپاره نه دی او ته د دې ځنګل نه لاول روغ وځي خبرې بیا نورې وروسته دي خو هغه ته دا پته نه وي چې یاره د ده سره څه ناشنا مخلوق خدای ملګری کړلی حمزه ته لاړ شي روان شي دا ارتغرل اسمان ته سر اوچت کړي خدای ته سوال چې خدای پاکه زما دا لاس خو دومره روغ کړي که نه زما دا لاس خو دومره ښه کړي چې زه پرې دا توره ونیسم چې زه د خپل دښمن ته خو دومره بې بسه نه یم که نه چې یار هغه زما سره داسې لوبې کوي او زه ورته څه ویلی نه شم په دې کې یو طرف ته په بوټو کې کاشار شي ناګهانه چې اوس ارتغرل چې ګورو جو وچ کلک غني چې کوم دی نو هغه نیغ ولاړي دی ورته بیا موسکی شي وایي ته راورسېږي هغه وایي ما ته خو د هر څه پته لګي په دې ځنګل کې چې په ځنګل کې نو بس د څه فکر څه غم به نه کوي بس دی زر چې کوم دی د هغه ځای نه پرانه ځي ځان سره یې په مخ کې واپس یې خپل غار ته بوځي بل طرف ته تیمور او ګلدارو چې کله واپس راشي خوشنو دي په خپله خیمه کې پته مناسي حایمه سلطان همالته ولاړی هغه ته تپوس کوي یاره وایي څنګه چلو شو دا تیمور د خولې نه دا برلار خیږي وایي چې یاره دا غداران دي دا چل دا د سره څه خلک نه دی او زه خو ویم چې یاره د دیو خلک دي د دیو چې دا قبیله د مکمل لا سرداران دي د خپلو سردارۍ نه دستبردار شي چې په دې کې د قبیلې د طبیب عارف ولاړ چې هغه وایي چې د سردار زویا ستا اخر څه مطلب دی چې د دغه قبیلې دا خلک دي زمونږ نوکران شي زمونږ ماتحت دي شي هغه ورته داسې په طنز کې وایي د عارف ډېر زبردست او زنده‌باد سړی ډېر هوښیار یې پوه نو دا تیمور ورته وایي چې نه مړه دغه زمونږ د نوکرۍ هم قابل نه د ښایي قبیلې دا خلک او دیو خو مړه چېرته چې زمونږ د څاروو خدمت وکړي دغه ته یې مونږ پرېږدو نو په دې دې دیو شکر وباسي دوی دا خبرې اترې کوي چې دا خوشنود چې کوم دی نو ولاړ چې ناګهانه راوغورځېږي بېهوشه شي دا ټول ورته راورسېږي یو یې لاس خپې مږي بل یې لاس خپې مږي طبیب ورسره هغې راوچت کړي کټ ته یا طرف ته یو بسترې ته یې ورسوي ارتغرل د خپل رور سره د خپل مور سره په خیمې کې څه نور کسانو سره دا مور وایي چې د ارتغرل نه علاوه او د ګلدارو نه علاوه دا ټول کسانو دي چې هغه وځي نو دا مور خو د دوی د جګړې نه خبر شوي چې داسې جګړه کړله او ګلدارو لګېدله په ارتغرل یې ګزار کړی
دوی ته بیا غوسه شي، دوی ته وایي چې رایه د دې ورځې دپاره ستاسو ما تربیت کوو، د دې خبرې دپاره چې تاسو په یو بل کې ونښلئ، تاسو په یو بل باندې خولې ولګوئ، د دې ورځې دپاره ستاسو ما تربیت کوو. او چې تاسو په یو بل خوله ولګوئ نو د بهر خلک به موږ ته څه وایي، د بهر نه به څه جوړېږي. او دوی ته وایي چې که آینده تاسو داسې کار وکړو، جګړې وکړي، نو زما مخې له به بیا نه راځي، زما ته به مور نه وایه. او اوس چې کوم دی یو بل معاف کړئ، یو بل سره روغه وکړئ. مور چې ورته حکم وکړي نو ارتغرل په دې ګلدارو باندې مخکې شي، ده ته وایي چې وروره ته خفه نه شو، ما خبرې زیاتې کړې وې، ته خیر زما نه مشر یې، ادب پکار و او ما بد کړی لکه ته ما ته معافي وکړه. هغه ته وایي چې بس تم بس ما ته معافي وکړه، زه ما هم تیزي کړې ده. خیر خو دواړه روغه وکړي، دواړه روغه وکړي. په دې کې خوشنود حالات لږ ټیک شوي، نو هغه د خپله خور راوغواړي، دې ته وایي چې یاره ته داسې کار وکړه چې د حالات نور خرابېږي. ته د خپلې قبیلې سرداران چې کوم دی نو دغه د خپلو عهدو نه دستبردار کا، چې زموږ د قبیلو د اتفاق او اتحاد په ځای پاتې شي. دا هایمه خاتونو ته وایي چې یاره زما د قبیلې سرداران چې دي نو خو منظري دي، او منظري چېرته د ګیدړ په شانې ژوند تېرولی شي، تېرول خو وروسته خو تېرولی شي نه، دا ته څنګه خبرې کوې. خیر دا خبرې اترې د دې وشو چې دا ترې واپس خپلې خیمې ته راشي. ارتغرل ګلدارونه چې دوی خپل باس کاس کوي، خبرې اترې کوي، په دې کې ناګهانه بهر ته شور شي. چې شور شي دوی بهر ته وځي نو څه ګوري چې یاره اوس تیمور ځوان دې لګی د قایي قبیلې چې کمې جنډې دي هغه رالي په ځمکه یې ولي له پاسه پېخېږي، او جنډې رالي په ځمکه یې ولي له پاسه پېخېږي، او دا برړارې خېږي. وایي چې یاره دا چل او دا چل دا چې ونه شي چې دا بله جنډه دی چې راوالي په دې کې ورته ارتغرل ورسي، چې ارتغرل ورته ورسي په یو لاس چې دا جنډه والي، په بل لاس چې د دې ځای نه ونښي چوتې کې به دیوال پورې چوت ونیسي په ګس لاس باندې. ده ته وایي چې ښه ته اوس هیله بېله جنډو ته نر شوي، ته اوس د خپلې سردارۍ زور په دې وباسې. دا دغه ورته وایي، تیمور ورته وایي چې تاسو غداران یې، ټول غداران یې، او تاسو کې روغ یو سړی نشو، پلانکې او پلانکې، دا خبرې کوي. دا ارتغرل ورته وایي چې ښه موږ غداران یو، ته خو نر یې که نه، ته ځوان یې، او ستا دا زور دی چې ته اوس په جنډو باندې خېږي، او تا ته ښه پته ده چې دا د یو کپړې ټوکړه نه ده، په دې کې زموږ روایت دی، زموږ د مشرانو نښې دي پکې، زموږ عزت دی، زموږ قدر دی، دا خو زموږ نښه ده، زموږ پهچان ده. ته په جنډه باندې اوس خېږي، ته په دې باندې اوس خپله سپاه سالاري، ته اوس په دې اوس خپله مشري ښیې. دې ګلدارو بیا هم سا خو دې خو کولو چې دې ارتغرل چې دی ښه د دې مرۍ نه ونیو، دا تورې پسې واړو، په دې کې پسې دا مور هم ورمنډې کړه، خوشنود پسې هم راورسېدو، د دوی دواړو ګواښ یې وکړ، دوی د یو بل نه جدا کړه. دا دغه هم د خپل بچي ته قار شو، د هایمه سلطان د خپل بچي ته هم قار شو. د تیمور ته هم ووایي چې یاره ستا که دا حل نو لکه زما نه د خیال چې زموږ ستاسو دا خبره تر اوږدې پورې لاړه شي، او په جنډو باندې خاته او دا داسې بې عزتي کول لکه دا خبره ستا ټیک نه ده. خیر په دغه ټایم خو دا جګړه ختم شي، غواښ وشي. بل طرف ته علیه خاتون لګېدله، د خپل خاوند مازغه هم ډک کړي، د خپل زوی غوږونه هم ډک کړي، نو د هغې په وینا باندې چې د هغې په سلا باندې چې کوم دی نو په عبدالرحمن باندې د پانسۍ سزا خېجولی شوې وه، هغه له به یې پانسۍ ورکوله. ارتغرل خو هم داسې وړوکی ماشوم نه و. ارتغرل ولګېد د دلید امیر کاکا او د خپلو ملګرو په مدد سره عبدالرحمن یې د هغه ځای نه وویسته، ویې ځغلو او د هغه خیمې له یې ورکړو، او په خپله چې کوم دی نو قلارې د مزې په خپله خیمه کې د خپلې ښځې سره مور سره او د ورور سره دې ټولو سره ناست و، خو قلارې د مزې روټۍ خوړه، چې په دې کې ناګهانه اوس تیمور په دې خیمه راننوتو، او ارتغرل ته یې وویل چې یاره توره یې راویسته او د ارتغرل په دې سټ یې کېښوده چې یاره بزدل وندګي تا سړی وځغلو او تا سړی پټ کو او تا پلانکی چل کو پلانکی چل کو. ارتغرل ته ویل که دا ته څه بکواس کې، او دا توره زما دې سټ نه لر کا. دا ګلدارو وایي چې تا چې کوم دی نو عبدالرحمن دې پټ کړی دی او دا چل کړی او دا چل کړی، او زه به تا ژوندی نه پرېږدم او تا دا چل کړی. نو یاره چې ونه شو، دا ارتغرل چې پاسي دا توره ووایي، په دغه ګس په دې ګس لاس باندې چې دی د دې سټ نه ونیسي هغه ملک پرې ولي،
ده ته وایي چې تا خپل آخري حدونه پار کړه، خپل آخري حدونه د پار کړو، د دې نه د ګورې که معمولي قدم راواغست، معمولي د نور د خدای نه څه خبر راویسته نو ګورئ زما نه به بد څوک نه ګورئ دا سر به دې اوس په لاسو کې پروت وي. ایمه خاتون ناپاسېده، ټول ناپاسې چې دا ناګهانه څه چل شو، څه غویمه شو. هغه وایي څه چل شوی دی؟ دا تیمور ورته وایي چې داسې د خپل کس ځغلولی او د دا چل کړل دا چل کړل. دا ورته غرل وایي چې ستا سترګې ړندې دي او که ناروغې دي، ته یې نه چې زه په خپله خیمه کې د مور سره د خپلو کوړمې سره چې لګیا ډوډۍ خورم او ته چې ما ته وایې چې ما کس وځغلو نو ته د څه شي سپاه سالار یې او ته د څه شي د فوج مشر یې؟ دا خو ته په ځان باندې ټک کوې چېرې ته بیا راکار نه او دغه دی دا ته یو سړی نه شي سنبالولی نو ته ما ته سوی لګیا یې. خیر په دې کې دوی دواړه بیا ورشي، چې بیا ورشي نو بس دا مور یې بې غوسه وکړي غږ یې پرې وکړي دا دواړه بیل کړي. دې تیمور ته وایي چې که آینده دپاره زما خیمې ته د داسې راننوتې نو بغیر د څه وجې به ما ستا سټ والی په توره. او دې ورته غرل وایي ته وایي چې ستا دا خیرنۍ شپه ده په دې خیمه کې په دې قبیله کې او د نن نه بعد زه د قبیلې سردار یم، ته ما قبیله بدر کړه، د سبا نه به ته وځې د قبیلې نه. دا خبرې جوګي حلیمه بړه باندې تیاره راشي. تا وایي مورې دا ته څه وی؟ دا تاسې چلو دا وایي چې زما یوه فیصله ګلدارو هم حیراني. ورته غرلم په غوسه کې دا خیمې نه وځي او لاړ شي، خو د هغه چې کم مقصد و کم کار یې هغه کړی. سردار خوشنود او حیمه سلطان ولاړي، خوشنود یوه قصه کوي بله قصه کوي، تیمور لګي. دا حیمه سلطان په هغې بیا غوسه شي، هغې ته وایي چې که زما په زوی باندې پوټی الزام چا نور ولګو نو لکه ښه به نه او زما زوی چې دغه یو کس تخته و نو ولې د عبدالرحمن څه مارغه و چې والوته که دی څه پیری و چې دی د دغه ځای نه غیب شو، ولې د ده 4 کسان دغلته په پیره نه وولاړ، د له څه چلو ته مړ وي که ستا پورې لاس نه و. دغه تیمور یې ښه بې عزته کړو. حلیمه سلطان هم ګبراوه چې خدای پاکه څنګه چل به کېږي. مور یې هم په دېړه کې ډېره خفه وه چې یاره دا به څه چل کېږي، خو بس د هغې نه بله لار نه وه. که دې د ارتغرل په دغه موقع د دغه ځای نه ایستی نو نور حالات خرابېده او نوره لانجه جوړېده. ارتغرل چې کله د غني هغه پټې ټکانې ته ورسېده، غني ملته ناست و، نور ملګري هم ناست و او ارتغرل ډېر لیټ شو نو په هغې باندې هغو ډېر پریشان و چې یار دی ولې لیټ شو. دی چې څنګه ورسېد نو بس ټول پسې راپاڅېد، ته یې وایي چې هلکه ولې لیټ شو؟ نو ده ورته وایي چې بس دغسې منګول مې مخې له راغلی خو خدای خیر که او هغه ټول چې کوم دی نو سبق مې ورته وښو رالم. لاس چې وښی نو لاس نه یې دوباره بیا یینې روانې شوي، لاس زخم یې بیا خراب شوی او زر زر د هغې باندې چې کوم دی نو پټۍ مټۍ ولګوي. دوی بیا خپله سلا شروع کړي، خپلې خبرې اترې شروع کړي. نو دا دوی سلا کوي نو دوی عبدالرحمن خو دغه کړی نو دوی دا ارتغرل د خپلو 2 ملګرو ته د روشان او د نورګل ته چې تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به قبیلې ته لاړ شئ او په قبیله کې چې کوم دی نو مسله په قبیله کې ده، په قبیله کې څوک غدار دی تاسو به غدار معلوموئ. او زمونږ د ماما چې دا کومه ښځه ده نو دا غټ حرامیتوب دی په دې کې او دا چې کوم دی نو زمونږ د دې ماما دا غوږونه هم دغه ډکوي د ټول فساد جرړه چې کوم دی نو هغه دا ده. خو خدای خبر چې د دې مقصد سره غرض سره څه دی. خو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به د تیمور نه ځان ساتئ ځکه هغه به تاسو ته لانجه جوړوي او که نه بیا هم په نظر رالی نو بس بانه څه خبره به ورته جوړه کړي چې موږ په دې خبره راغلي څه جواز به ورته پیش کړي. او د عریب سره او د دلي د امیر سره به رابطه ساتئ او تاسو به دا کس معلوموئ یا وایي چې صحیح ده. بل طرف ته حمزه چې کوم دا 15 کسان د ځان سره بوځي د نویان خواته ورسي نو نویان هغه ټولو ته خوش آمدید ووایي په خیر راغلي ورته ووایي چې یاره دا خو تاسو د دنیا
قابل ترین پوجیان چې کوم دی سپایان چې کوم دی هغه تاسو د قابل ترین خلکو د خوا نه رالی زموږ خواله تاسو رالی او اوس به ستاسو مزې او ښه ژوند به ستاسو تېرېږي. بیا دی ولګي د سرو سکې راوړي د دنیا شه ډېر شی دې ټولو لی چې کوم دی نو په دې جولو کې ور واچي بیا په دې ټولو باندې داسې ګرځي په دې کې ناګهانه د یو د دې بډې نه خنجر راباسي غاپې شي چې د هغه دا خېټه پې ووي. حمزه چې وګوري چېرته خو زما کس وو داسې ناګهانه او بې تپوس او بې دغه خو هغه سویلی هم نشي ولې چې هغه اوس د بل په غلامۍ کې د بل په محتاجۍ کې نو دا نویان بیا دې ټولو ته وګوره بیا وایي چې د یو سړي په سترګو کې لالچي او د مال دولت نشی پکې او د مال دولت چمک پکې هغه سره زما نه لګي. دا کس چې د ده په سترګو کې د دولت نشه وه د مال نشه وه دی نه په ما او دی نه په بلو مالا طاقتور بهادر او بې لالچه جنګجو پکار دی مالا لالچي او د پیسو نشي خلک زما نه دی پکار ټول حق حیران شي چې خدای پاکه دا موږ پسه بلا واوښتو خو به زه کار یې اوس کړی. بل طرف ته ارتغرل عبدالرحمن ته وایي چې هلکه ستا څنګه خوښه ده تا خو زه داسې یو ځای ته لېږم چې د هغې نه ګورې واپس راتله نشته مثال یې د مرګ دی. عبدالرحمن ورته وایي چې ماته قبول دی که مرګ پکې راغی څه پروا مې نشته او که مرم خو د الله په لار کې به مرم شهید به شم. ارتغرل ورته بیا پوره ویناګانې که پوه کړي چې دا چل به وکړي دا چل به وکړي داسې خیال به ساتي داسې خیال به ساتي او په سترګو کې به ګوره چېرته لالچ نه راولي او دا نویان چې دی داسې په حال اسانه تا نه قبلوي چې یاره ته داسې جوز د قایي قبیلې نه منحرف شوې او ته رالې زموږ سره مري دا به تا ګوره ډېر ټسټونه کوي په تا به ډېر ازمایښونه کوي ګوره چېرته ونه خویږي او ځان مضبوط ساتي. خیر دا عبدالرحمن په یو شړه علاقه کې پرېږدي ځای خو ته دی غني ځوان ورته ځای ښولی چې په پلانکي ځای کې دو ټکانه ده خو دی خو داسې ډایرک هغه ځای ته نه ځي که نه بیا خو بې د هغوی شک راځي د هغې خوا او شا په شړو علاقو کې ګرځي راګرځي چې د منګولو سپایان او تونګود چې کوم دی نو دا راوتي ګرځي راګرځي د هغو په لاس ورشي د هغو په لاس چې ورشي راونیسي ورته وایي ته څوک یې دی ورته وایي چې زه قایي قبیلې والی یم وایي چې ښه نو دلته څه کوې مرګ راغستی بیا وایي چې نه زه د حمزه سره میلاوېږم او د نویان سره د هغو سره مې کار دی او چې د هغو سره ستا څه کار دی ورته بیا قیصه وکړي چې یاره زه دغسې د خپلې قبیلې نه راتښتېدلی یم دا چل شوی دا چل شوی دی زه د خپل ملګري د خپل حمزه سره چې کوم دی میلاوېږم د هغه سره اطاعت کوم. بس دا تونګود داسې موسکی غوندې کې شی و سترګې وله وتړي لاس وله وتړي توره موره ترې والي او روان وي چې روان کړي هلته چې څنګه د منګولو پړاو ته ورسي هغه ځای ته لاړ شي څنګه چې د حمزه مخې ته پیش کړي نه چې سترګې په پټۍ ته کولاو کړو چې هغه پسې رامنډې کړي هله وایي عبدالرحمن وروره دا ته یو بل ته تر غاړې وځي نویان ورته داسې حیران حیران ګوري بیا دا حمزه د عبدالرحمن ته وایي چې څنګه ته څنګه دلته خو دې خو تپوسونه دې شروع کړي هغه ورته وایي چې مړه ستا خبره صحیح وه او ته ښه وه صحیح وه چې زما نه مخکې رالی و زه خو هسې غرق شوی یم هلته جیل وم او هسې په مړه د دغه خلکو دپاره خپل ژوند او زندګي چې کوم دی مونږ تباه کړه او زمونږ سرداره حایمه خاتون چې کوم دی نو قدر اغېزه ما طرف ونه کړو تیمور او خوشنود په ما باندې پانسي وخېجولو او خو زه پانسي کولم او مړه د دغه خلکو سره زموږ څه قدر ورسره نشته او مړه زه رالم ما وی چې بس تا سره به ملګری شم او څه په خپل قدر او دا خلک زموږ د قدر او د دغه نه خبر شي. حمزه ورته وایي چې لکه دا خو تا ډېر غټ کار وکړو دا دې پلان کې وکړو دا دې پلان کې وکړو نویان چې دا خبرې واوري نو بیا په ده پسې راشي ده ته وایي چې د نویان په عظیم الشانه فوج کې ستا هرکلی ستا ته خوش آمدید. بیا په هغه ماسخوتن لا دغه ټولو نوي فوجیانو له د ده د حمزه د کسانو له روټۍ کړي دا نویان هم دغلته ناست دا نویان د عبدالرحمن ته ډېر د شک په نظر ګوري په ده باندې ډېر شکي روټۍ موټۍ چې کله وخوري نو بیا دی د حمزه نه تپوس چې هلکه ستا د دې کسانو خو څه نه دي پکار دی ورته وایي چې بس دې یو څو خیمې اوسې لږې بشتري پکار دي نو څه د ضرورت نشته
نویان وایي چې سپایي سړی چې دی د هغه بستره چې کوم دی نو هغه ځمکه ده او د هغه خیمه چې کوم دی نو هغه پې له پاسه اسمان دی او کم خلک چې په خیمو په بسترو کې سملي هغه سپایان نه وي حمزه غلی شو بیا د عبدالرحمن ته وایي ښه ځوانه اذان کېږي نو چې کله دې کسانو روټۍ وخوړه بیا دې نویان د دې عبدالرحمن تپوس وکړو چې ها ځوانه څنګه د دې قبیلې نه راوتښتېدې یاره دغه د قبیلې دا کوم سردار دا زوی چې دی څه نوم یې دی یو ورته وایي چې تیمور وایي چې ښه دغه هلک خو هم ډېر غوسهناک دی د هغه نه ته څنګه راووتې څنګه ته راوتښتېدې دا عبدالرحمن غلی و بیا یې درته وایي چې څنګه چې تغرل په زخمي حالت کې ستاسو نه وتښتېده ستاسو نه لاړ داسې زه هم دغه ځای نه راووتم او دا یاد لره چې د قایي قبیلې جانبازان چې کوم دی نو هغه په یو حالت کې هم چې کوم دی ځان خرابېدو له نه ورکوي د خپل آخري ساه د آخري دمه پورې چې کوم دی نو جادوجات کوي کوشش کوي ده ته یې داسې خبره واوروله نویان غلی شو بیا نویان ولګېد یو کس ته اشاره وکړه چې را پلانکی شی راوړه هغه ولګېد یو صندوقګی ونګې راوړه هغه ده ته یې مخې ته کېښودو حمزه چې هغه کولاو که نو پکې د سرو د سکو نه ډکه پرته وه بیا دا نویان راغی غلی ونږدې حمزه ته غاړې ته ودرېد د دا سترګې سیکول د د اندازې سیکه و چې یاره څنګه به ده کې څه لالچ دی دغه شتی که نشته دې حمزه چې دا صندوق کولاو کړو دا سره یې ولیدو نو ډایرکټ ورته د ارتغرل خبره را یاده شو چې دا نویان چې کوم دی دا په تا ډېر ازمایښتونه کوي ډېر چې کوي به دې خو ګورې خبردار چې ته ګوره د خپلې لارې نه چېرته ونه ښویږي ایمان به دې مضبوط ساتې هغسې نه چې ګیر شي که ګیر شو خو ستا هم مرګ دی او زموږ به هم کار روان شي او که ایمان دې مضبوط وساتو کلک په لاره پاتې شي نو ته به هم بچ شي او زموږ به مخامخ دې وباسي دې قلارې د مزې دا صندوقګۍ واپس رابند کړي داسې غاړې ته کېږي وایي زما دولت مولت نه دی پکار زما د پیسو سره څه کار نشته زه د پیسو میسو شوقي نه یم زما خو تاسو له چې راغلم دې له راغلی یم چې یاره ستاسو سره یم دلته زما به څه نوم وي څه عزت به زما څه قدر به او دلته چې دې ځای نه تاسو لاړ شئ نو خامخا موږ ته به څه هدا څه ښه دور به موږ ته پاتې شي په پیسو مې څه کار نشته نویان ته پته ولګي چې یار دا سړی خو څه کمالي سړی دی ده کې خو دغه نشته نو بیا په بله ورځ له دا نویان ولګي د دغې علاقې یو مشهور تاجر افراسیاب نومي ډېر غټ تاجري هغه راوغواړي او د هغه سره د روغه جوړه کوي صلاح کوي دی ورته وایي چې پلانکي علاقې د دې ټول تجارت چې ستا په لاس شي نو ستا به څنګه خوښوي چې هغه ورته وایي چې جي دا خو ګټه کول خو زما حق دی کاروبار خو زما حق دی او دا خو ډېره ښه خبره ده چې دا کار وشي نو دی ورته وایي چې یاره زه قایي قبیلې او دودرګاه قبیلې والا زه دومره مجبورول غواړم چې د دیو نه پیسه هم ورکه شي د دیو نه خوراک څښاک هم ورک شي دیو په خپل خوراک پورې اریان شي دا افراسیاب ډېر حرامي تاجري دی ورته وایي چې بلکل بېغمه شي د دې ټولو طریقو چل ماله راځي د دې ټولو چالونو د دې هر څه دغه چې کوم دی نو هغه ماله راځي ته بېغمه شه بس دی ورته وایي چې صحیح ده زما سپایان چې کوم دی نو تا به محفوظ چې کوم دی دغه ته ورسئ د قایي قبیلې ځای ته به دې ورسئ بس هغه په سپایان په مخ کې د قایي قبیلې طرف ته یې روان کړي په دې کې بل سپایي دی دغه له راشي نویان له راشي ده ته خبر راوړي چې یاره د خبر راغلی دی چې سلطان علاالدین یو جاسوس را لېږلی دی چې نوم یې ارتکاش دی او د جمې نه بعد هغه په دې ملک په دې ځای باندې د حملې کولو اراده ده نو هغه د دې علاقې معلومات او د دې هر څه راټولوي د هغې دپاره راغلی په دې باندې نویان ډېر غوسه شي چې ښه اوس به د علاالدین لاس دومره ښه رختېږي
بس دی حکم وکړي چې حمزه او د هغه کسان او عبدالرحمن دې ځان سره بوځي د ارتکاش درک دې د هر ځای نه ولګوي که ژوندی او که مړی خو زما لاسونه دې راورسوي چې کله دې ووځي نو بیا دې خپل بل سپایي ته حکم وکړي چې یاره که چېرې دې عبدالرحمن غداري کوله اخوا دې خو یې کول نو فوراً یې په هغه ځای قتل کوئ بل طرف ته ارتغرل خو عبدالرحمن راولېږي دوه کسان نور پاتې په دغه شپه د ارتغرل دی نو دی خوب ویني دی خوب ویني نو په خوب کې ورته ابن العربي راشي ابن العربي راشي نو هغه ته وایي چې ارتغرله ستا د ټولو بندو لارو راز چې کوم دی هغه په صندوق کې دی دی رایښ شي چې رایښ شي دی د هغه په خبره سوچ کوي چې دا به داسې وي دی بیا د خپلو ملګرو ته وایي چې تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو لاړ شئ قبیلې ته اوس تاسو دغه کاروال عبدالرحمن په هغه طرف تللی د هغه ته وایي چې ته څه کوې دی وایي چې زه ځم او ابن العربي په صندوق پسې ځم هغه را پیدا کوم چېرته او بس اوس نور انتظار ختم نور وخت راغلی چې موږ د دې کافرو سره سر په سر وجنګېږو او دوی ته چې کوم دی نو په رڼا ورځ د اسمان ستوري ښکاره کړو دا زموږ د ارتغرل غازي د قصې بل قسط چې کوم ختم شو انشاءالله کوشش به کوو چې زر تر دله تاسو د قصې نور قسطونه راوړم تاسو ته یې پیش کړم او تاسو ته یې خوند والی نو ډېره مننه ښاد او آباد سئ د الله په امان